سید محمد د کندهار د اتمې امنیتي حوزې اړوند د غازي بابا غونډۍ مسجد کې ملا امام دی. هغه خپل یو شاګرد چې د زابل څخه د زده کړو لپاره راغلی و تر ځلونو جنسي تیري وروسته وژلی. د سید محمد په نوم په جنسي تیري او قتل تورن ملا امام خپل په جرم اعتراف کوي. په غازي غونډۍ کې د اتمې حوزې سره زما امامت دی. زما سره محمد قاسم په نامه یو طالب را سره ول او بل یې ورور ول مشر ولولو. دا زما قریبان هم دي. نو تقریبا زما 3 کاله دلته کېږي چې زه امامت کوم په دا مسجد کې. نو دغه پلار دی ماته ویلي وو چې مثلا مولوي صاحب دغه کوچنی محمد قاسم څنګه ته پرې باسه که چېرې لسیدی یو شی په پر اچوي چې یخ شی ونیسي مقصد. نو ما دغه لواطت اته وار ورسره وکړلې او د سپک اړخونه مې هم په هغه پلان په ولګو او وروسته مې هم چې دی تښتېدلی ما په ولګوله. هغه د بدن ډېر نازک هغه غاښونه ګرده کې معلوم شو د قرار مې ولګول. هغه د عمل د کندهار په امنیه قومندانۍ کې دی او پولیس وايي عدلي څېړنو هم پر وژل سوي ماشوم د جنسي تیري مثبتې نښې موندلې. د کندهار د پولیسو ویاند وايي په جنسي تیري او قتل تورن ملا امام عدلي بنسټونو ته سپارل کیږي. د تقریبا 8 واره لواطت ورسره کړی و چې وروسته د هلک د دسه تښتېدلی و. د بیرته په حضرتجي بابا کې ګیر کړی و بیولی و هلته یې ولی و ډبولی و. وروسته د هلک وضعیت ډېر خراب شوی و. دوی شفاخانې ته راوړی و. شفاخانې پولیسو ته اطلاع ورکړې او پولیسو دغه ملا امام ونیوی. وروسته د تحقیقاتو د خپل جرم اعتراف وکړي چې ما د هلک سره 8 واره لواطت کړی دی. پر همدې مهال د کندهار اوسېدونکي په جنسي تیري او قتل تورن ملا امام ته د سختې سزا غوښتنه کوي. دته به چې سزا ورکول سي د مثال به چې د مثال د نور خلک وویني عبرت مثال واخلي نه دی. دا کوچنی ماشوم مثال سبق وایي په مدرسه کې بیا د ملا صاحب داسې وحشت ورسره کوي په داسې ظلم باندې به چې دې ته سزا ورکول سي. د کندهار د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه پیښه دردونکې بللې او په قتل او جنسي تیري تورن ته د جزا غوښتنه کړې.